فیض حامد باندې د کابل چای ونه لګېده. فیض حامد تازه ولې له پوځ نه استعفا ورکړه او څه یې ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د پیښور قلو اردو قماندان جنرال فیض حامد غواړي له خپلې دندې استعفا وکړي. څو پاکستانی رسنیو یکشنبه د نومبر په 28 راپور ورکړی چې دغه پریکړه وروسته له هغې نیول شوې چې د پاکستان ائتلافي حکومت جنرال عاصم منیر د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز په توګه وټاکه. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د انصاف تحریک ګوند غوښتل د دغه هیواد د استخباراتو ادارې مخکینی رئیس فیض حامد د پوځ د لوی درستیز په توګه وټاکل شي. سرچینو د فیض حامد له قوله ویلي چې هغه جنرال منیر ته د استعلامۍ پر ځای له خپلې دندې استعفا غوره ګڼي. د فیض حامد نوم د څلورو نورو جنرالانو په ډله کې و چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته وړاندې شول ترڅو یو یې د پوځ د لوی درستیز په توګه وټاکل شي، خو لومړي وزیر عاصم منیر وټاکه. جنرال فیض حامد افراد پاله مذهبي ډلو سره پر اړیکې لرلو او د پاکستان په سیاسي چارو کې پر لاس وهنې تورن دی. فیض حامد په 2019 کال کې د عمران خان حکومت لخوا د پاکستان د استخباراتو سازمان د رئیس په توګه وټاکل شو او اټکل کېده چې د قمر جاوید باجوا ځای ونیسي. فیض حامد تر اوسه په رسمي توګه د خپلې استعفا په اړه څه نه دي ویلي.